بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو او ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ پلان درلوده چې د افغانستان او د آیرلند ترمنځ به درې نړیوالې 50 اوریزې لوبې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. اما بدبختانه چې تاسو ته بهتره معلومات د اماراتو یو شمېر هېوادونو ته ویزې نه ورکولې چې په هغې کې افغانستان هم شامل و، سره د دې چې د افغانستان کرکټ بورډ خپل ټاکلي وخت یعنې د 2020 کال په نومبر میاشت کې د اماراتو ویزې ته اپلای کړی و، اما ویزې په وخت رانغلې. د افغانستان کرکټ بورډ دویم اپشن عمان و چې په عمان کې دا لوبې ترسره شي. اما خوشبختانه چې تېره شپه د ډېرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغللې. د ویلو نه چې د آیرلند لوبډلې هم په دې خوښي وښودله چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي، ځکه چې د نورو هېوادونو په پرتله په عربي متحده اماراتو کې د کورونا ویروس پر وړاندې ښه تدابیر شته دي. نن د جنوري 5 نیټه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د عربي متحده اماراتو پر لور روانېږي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 50 اوریزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي.